په کندهار کې د اسلامي امارت د واکمنۍ د لوی مشر تر مشرتابه لاندې د نوموړي واکمنۍ مهمه غونډه جوړه او ترسره شوې ده. ملا هیبت الله اخوندزاده د فکري اختلافونو پر مخنیوي ټینګار کړی. دا چې نور یې څه ویلي بشپړ جزئیات په ویډیو کې تر پایه وګورئ. پتمنو لیدونکو ستړي مه شئ. د طالبانو ویاند ویلي چې د طالبانو د مشر په مشرۍ د دې ډلې د کابینې 2 ورځنۍ غونډه په کندهار کې پای ته رسیدلې او په یاده غونډه کې نوموړي خپلو وزیرانو ته د بیلابیلو فکري اختلافونو پر مخنیوي ټینګار او لارښوونې کړي دي. د طالبانو ویاند ویلي چې د دې ډلې د کابینې غونډه له 2 ورځو وروسته د چهارشنبې پر ورځ په کندهار کې پای ته ورسېده او په یاده غونډه کې د کابل ښاروالۍ له لوري په کابل کې د جوماتونو جوړولو او د حج او اوقافو وزارت ته د سپارلو پریکړه، په زندانونو کې د بندیانو پر وضعیت، د هغوی د دوسیو څرنګوالی، د بند مودې او د محکمو لخوا د پریکړو په اړه هم خبرې شوي دي. د طالبانو په خبرپاڼه کې ویل شوي جوماتونو، مدرسو، ښوونځیو او پوهنتونونو ته د لا ښې پاملرنې په اړه بیلابیلو برخو کې د حج او اوقافو، پوهنې، لوړو زده کړو او د امر بالمعروف وزارتونو په مشرۍ پلاوي ته دنده وسپارل شوه چې په ټولو برخو کې ارزونې وکړي. همدا ډول د کلیوالي مدرسو او په جوماتونو کې د درسي سیستمونو احیا او تقویې په اړه هم بحث او خبرې وشوې او د پاملرنې توصیه وشوه. د طالبانو د کابینې په غونډه کې ملا هیبت الله اخوندزاده خپلو وزیرانو ته د اختلافونو پر مخنیوي ټینګار کړی دی. په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې ښاغلي اخوندزاده د بیلابیلو فکري اختلافونو پر مخنیوي د اتفاق او اتحاد پر لا تقویت باندې ټینګار وکړ او په دې اړه یې چارواکو ته لازمې لارښوونې وکړې. د طالبانو مشر د کابینې په غونډه کې پر خپلو وزیرانو ټینګار کړی چې د خلکو د فکري سمون لپاره کار وکړي. درنو لیدونکو له ملتیا ومنئ.